بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې د کسٹمر په کسٹم پیمنٹ ټرمز انوایس سیل ټاکس په دې موضوعات باندې خبرې کړې وې. بل موږ سره په کسٹمر مینو کې یو بل کمانډ په نوم د لیډ سنټر. ګوره یو کسٹمر دی یو لیډ دی. کسٹمر هغه کس ته ویل کیږي چې زموږ د خدماتو څخه عملا استفاده کوي، یا زموږ څخه انوینټري اخلي یا زموږ څخه خدمات ترلاسه کوي. لیډ هغه کس ته ویل کیږي چې هغه زموږ مشتری نه وي. لکه څنګه، زه تاسو ته مثال درکوم. فکر وکړئ تاسو یو آی اس پي لرئ، انټرنیټ سروس پرووایډر کمپنۍ لرئ. ستاسو د مارکیټینګ ټیم ځي په دفترونو باندې ګرځي او هغې ته مارکیټینګ کوي. مثلا کانټینټل ته راځي، کابل سنټر ته راځي، همدرد سنټر ته راځي یا آریا دلتا ته راځي. نو هلته وایي چې یاله مونږ داسې یو د انټرنیټ خدمات لرو، 2-3 ورځې پاس تاسو دپاره زه فري سروس د انټرنیټ درکومه، نو که چیرې تاسو استفاده کوئ. نو اوس دغه ټیم چې راغلی د مارکیټینګ دپاره کم اداراتو چې ځي دوی د هغې نومونه ټول په لیډ سنټر کې رسوي. په داسې حال کې چې دا د دوی مشتری نه دی، خدماتو څخه استفاده نه کوي، خو دوی هلته ویزټ کړی دی، خپل خدمات یې ته معرفي کړي دي، کیدای شي په آینده کې دا د دوی مشتری شي. نو لیډ هغه کسان ته ویل کیږي چې کوم زمونږ په حقیقت کې مشتری نه وي، خو موږ تل یې ورڅخه د خپل خدماتو یو توصیف یا انټروډکشن ورته کړی دی، کیدای شي آینده کې مشتری شي، کیدای شي مشتری نه شي. نو دا کسان به تاسو ټول په لیډ سنټر کې رسوئ. نو راغلم لیډ سنټر ته. دلته چې راغلم فعلا دلته لیډ سنټر کې ما سره هېڅ څوک نشته دي. نو زه څه چل کوم، راځم دوی کې نیو لیډ باندې کلیک کوم. دلته مې کلیک وکړه، زه ورته یم چې زه لاړم آریا دلتا ته، هغې ته خپل د خدماتو په باره کې موږ یو انټروډکشن ورکړه، یو معرفي م کړه خپل خدمات. نو تاسو اوس هغه څه کوئ، د آینده فالو اپ دپاره د هغه نوم تاسو دلته رسوئ. راځم لیکم چې آریا دلتا کنسلټینګ کمپني، دا زموږ یو لیډ دی. دې ځای کې سټیټس کې بیا تاسو دا ورته انتخابوئ چې دا ستاسو د خدماتو ډېر علاقهمند و، متوسط علاقهمند و، که نه ډېر کم علاقهمند و. نو که زیات علاقهمند و، زموږ خدمات خوښ شوي هارډ به ورته انتخابوئ. بیا مارکیټینګ ټیم څه کوي، دوی سره بیا اړیکه نیسي، بیا د دوی دفتر وزټ کوي، تر څو دوی علاقهمند شي زموږ د خدماتو نه استفاده وکړي. کمپنی نیم کې څه چل کوم، همدغه معلومات کاپي کوم، دلته پیسټ کوم. مین فون نمبر کې حتما دوی یو نمبر لري، هغه نمبر به دلته ورته ولیکئ. ویب سایټ لري، ایمیل ادرس لري، ایډیشنل ایمیل ادرس لري، هغه دلته تاسو ورسوئ. اډرس یې چیرته دی، نو کولی شي اډرس معلومات یې دلته ولیکئ. لوکیشن یې کوم ځای کې دی، مکمل اډرس. او دې ځای کې تاسو کولی شئ کنټاکټ ډیټیلز د هغه کس ورسوئ. دا تاسو چا سره چې وکتلو صحیح شوه، د ده وظیفه څه شی ده، فرست نیم یې چې دی، لاست نیم یې چې دی، تلیفون نمبر چې دی، همداسې نور معلومات. د هغه نه وروسته اوکې باندې به تاسو کلیک کوئ. په همدې شکل څومره کسانو سره چې تاسو ملاقات کړی د خپل دفتر په نمایندګي باندې، تر څو ستاسو خدماتو نه استفاده وکړي، نو هغه به تاسو یو یو دلته رسوئ. که چیرې په آینده کې دا ستاسو مشتریان شو، کولی شي دا تاسو کسټمر ته کنورټ کړئ. او که چیرې مشتریان نه شو، دلته به پراته وي. نو کم کسان چې موږ په لیډ کې رسوو، دلته په لیډ کې رسوو، هغه ته موږ نه انوایس جوړولی شو، نه کوټیشن جوړولی شو، نه هغه ته سیل آرډر جوړولی شو، یعنې چې موږ ته کله دوی سیلس آرډر کوي، دا ټرانزیکشن چې دي دا یو موږ دوی دپاره نشو ریکارډ کولی، تر څو دا موږ کسټمر ته کنورټ کړو. چې کله هم کسټمر ته کنورټ کړو، بیا کولی شو دا په عادي شکل دوی ته موږ اسټیمیټ جوړ کړو، سیلس آرډر جوړ کړو، او انوایس یا انټرس رسیټ ریکارډ کړو. څنګه دا تاسو کولی شئ کسټمر ته کنورټ کړئ. فکر وکړئ یو هفته بعد دوی زنګ ووهه چې هلکه موږ ستاسو خدماتو څخه راضي یاستو، هغه کم ټیسټ لپاره چې تاسو خدمات موږ ته وړاندې کړي، نو موږ غواړو چې ستاسو د خدماتو نه استفاده وکړو. اوس تاسو غواړئ دا کسټمر ته واړوئ، ځکه چې دې دپاره تاسو انوایس جوړوئ، نو ټرانزیکشنونه دوی په هسټري کې ریکارډ کوئ. نو په دې به رایټ کلیک وکړئ. دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی، کنورټ ټو کسټمر. که نوی لیډ جوړوئ، دا لیډ ډیلیټ کوئ، ډیلیټ کوئ، یا د ده په باره کې څه ټو ډو نوټس رسوئ، کولی شي. نه زه ورته دا کنورټ کوم کسټمر ته، په دې باندې کلیک کړه، نو ما ته دلته یو میسج راکوي، Are you sure you want to convert this lead to a customer? You cannot undo this action. زه ته مشکل نشته، کسټمر ته یې واړوه، زه نه غواړم چې دا بېرته بیا انډو کړم. یس مې انتخاب کړه. اوس تاسو راشئ وګورئ، هماغه آریا دلتا
ما سره کسټمر لیست راغله که رانغله؟ بالکل راغله. و دې ته زه کولی شم رایټ کلیک کړم، انوایس جوړ کړم، اسټیمیټ جوړ کړم، انټرست ریسیټ وکړم، د ده څخه ریسیو پیمنټ وکړم، مشکل نشته دی. نو په دې شکل څومره کسان چې تاسو سره په لیډ کې اوسي هغه تاسو کولی شئ کسټمر ته څه کوئ؟ کنورټ کوئ، او بیا تاسو هغه ته انوایس، سیل ریسیټ او همداسې نور ټرانزیکشنونه ریکارډ کوئ. نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس.